هلمند د افغانستان هغه ولایت چې په تیرو 12 لسیزو کې د جګړې ګرم میدان و. وخت نا وخت د جګړې راپورونه راتلل، خو نن الحمدلله له اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته هلمند کې لوی پروژې په بشپړېدو دي چې یو له هغو څخه د هلمند د کچکي برېښنا بند دی. د کچکي برېښنا بند د دویم فاز په بشپړېدو سره به د هلمند خلکو ته بشپړې اسانتیاوې د برېښنا په برخه کې رامنځته شي. د دغه بند په بشپړېدو سره به 100 میګاوته برېښنا تولید کړي، ترڅنګ به یې کرنیزه ځمکه خړوب کړي. د صنعت او تجارت په برخه کې هم دا یو ښه پرمختګ دی. د دې سره به نورې فابریکې په فعالیت راشي او ترڅنګ به یې کاري فرصتونه هم رامنځته شي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری ده.